السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. التقدير بمسألة باني زمونږ بیان دی. تقدیر مونږ ټول یادو او مونږ ټول ته پته ده چې تقدیر د ایمان شپږم رکن دی. خو بیا هم ډیر خلک دا تقدیر نه پیژني، په خوله باندې په تقدیر باندې ایمانی، خو چې کله دا اعمال ته او افعال ته وګورو د ښکاری لګي دی چې تقدیر د سره پیژني نه. تقدیر مبارک به مختصر خبرې کو اگر کې د ډېر وګړو موضوع ده. الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي د حق د بیانولو. الله سبحانه وتعالى تاسو له توفیق درکړي د حق د اورېدو. تقدیر وایسته علماء تعریف دي چې تقدیر الله للکائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حکمته. الله سبحانه وتعالى چې د کائنات لپاره سلیکل کړی دي او سلیکلی دي څنګه چې الله پاغه باندې عالم او څنګه چې د الله حکمت غوښته، اقش الله سبحانه وتعالى تقدیر لیکله. یو مشهور حدیث ته د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې سړی پر رسول صلی الله علیه وسلم په سراغه او وخته تک تور او جامې سپینې او مونږ کې نه چا پیژندو نه باغ باندې سفر سره اثرات ښکاریدو. ناغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو څو ته پوښتنه وکړو. به چې کله دغه سړی واپس شو رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته تاسو دیو پیژندو؟ وینا ویدا جبرئیل اتاکم لیعلمکم دینکم. جبرئیل علیہ السلام دې لپاره راغلی چې تاسو دین خو باقي کې یو تاسو جبرئیل علیہ السلام دا کړو مل ایمان یا اخبرنی عن الايمان. ایمان څه ته وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم دا غي جواب ورکړو الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. شپږم رکن د ایمان داري چې ته په تقدیر باندې ایمان ساتي، دا غي په خیر او په شر باندې. او ان شاء الله د دې ډېر ښه تفصیل مخکې روان دي چې تاسو ټول به ان شاء الله د درس نه چې پاسې نه تاسو به د تقدیر په مسله باندې د الله په توفیق سره پوه شئ. نو په تقدیر باندې ایمان دا غي په خیر او په شر باندې. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، او دا حدیث امام مسلم راوړی دی، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله سبحانه وتعالى د مخلوقات تقدیر لیکل د 50,000 کاله مخکې. زمکه او اسمان لهونه دا غینه 50,000 کاله مخکې چې سبا کیږي او سبا نه کیږي ټول رب العالمین لیکلي دي. د تقدیر وای نه الله سبحانه وتعالى په ماضی باندې عالم دی، او الله په وخت باندې عالم دی، او الله په مستقبل باندې عالم دی. یو مخلوق په مستقبل باندې الله عالم دی. او سلورم دا الله پاغه باندې عالم دی، پاغه شی باندې چې هغه نشتی کاغه وای نو هغه به څنګه وای الله په دې عالم دی. نزدیک الله سبحانه وتعالى تقدیر لیکلی سچ به د قیامت پورې کی هغه ټول رب العالمین لیکلی. او دې د تقدیر وای عام تقدیر چې د لوح محفوظ کې لیکلی شي. لوح محفوظ کې د انسانانو د ټول مخلوقاتو تقدیر 50,000 کاله مخکې الله لیکلی. او دا سوچ خبرم ده. مؤمن چې کله دا خبره ووري نه داغه پښړه کې لګ سوچ هم راځي، فکر هم راځي چې 50,000 کاله مخکې الله لیکلی دي چې دا سړی به جنتی او که جهنمی وي، دا سړی به نیک عمل او که بدبخت وي. دا د زمکه اسمان په دې 50,000 کاله مخکې رب العالمین لیکلی. ستا مبارک لیکلی ته زما خبره اوري. زه بل چا خبرې نه کوم چې بل څوک جواب مبارک لیکلی. ستا مبارک مو لیکل شي. دي د عام تقدیر او چې دا په لوح محفوظ کې لیکل شي. دویم هغه تقدیر دی چې هغه ته په عربی کې تقدیر عمری وي. د دې ژوند تقدیر صرف چې څومره د انسان ژوند او د اله لیکل کېږي
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې کله د انسان پیدا شي یا د نطفه د مور رحم ته دنه لاړ شي رسړي دا نسلوي خورزي دا ساس کې نطفه به سلوي خورزي دا د ویني یو چمي بیا سلوي خورزي بدین بیا غوخه جوړ شي کله چې دا سلوي خورزي پوره شي دا غینه بعد په الله سبحانه وتعالى په ملائکه کې یو ملک راولي چې هغه پکې ساوه چې د رب العالمین په امر سره نو کله چې پکې سا اچي نو په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی چې داغه سلور خبري ولیکل شي عمله واجله ورزقه وشقي ام سعيد عمله دا سړی به څنګه عمل کوي د مور په خېټه کې لیکل کېږي کله چې ته د مور په خېټه کې وي د سلور میاشتو شوي نو په هغه ټیم کې د الله په ملائکه کې یو ملک راغلی او استاد دای لیکلی چې ته به څنګه عمل کوي هغه لیکلی شي واجله او د عمر به څومره دم لیکلی شي دا غین نه یو سکړ مخکې کېږي نو ورسته کېږي او دې مبارکه چې ځینی سوالونه د انسان په دماغ کې راځي هغه ان شاء الله پیرانو خبرو کې خپل حل شي ما ته پته چې تاسو بس دماغ کې وسه سوالونه راځي د عمل په اړه کې د عمر په اړه کې دا ان شاء الله مخکې به حل شي دریم ورزقه او رزق ولیکل شي او دې سره د آیت ساتي د فائدې لپاره نصيحت ته چې رزق ستای لیکل شي په دې کلی شي چې به دومره منډه مو چې دین بسې پرې ختمه خبره ختم شي ته به څومره رزق ملاويږي اب ته ملاوي نه ته د بل چا رزق نشي خوړې او بل ستاره رزق نشي خوړې هغه ته لازم ملاويږي صحیح د اسباب ولا جوړوا خودي سي اسباب ولا جوړوا چې د اسبابونو ارباب ما جوړوا د اسبابونو رب نه جوړې اسباب جوړوا خدا اسباب دي سني چې ته د الله د دین نه واړې یو سړی د سحر چوزي او ماسوتن د شپې راشي 12 بجې 11 بجې په دې کې نه مونږ ودشتي نه د الله ذکر شتي نه عبادتونه شتي نه نور څه شتي صرف مزدوري ده چې چلې وي سعودي عرب ملک د مزدوري دی دا یو سبب دی سعودي عرب یو سبب دی رزق د ګټلو دا زمانه خود دې سبب نه خو رب نه جوړې کړ سبب ځان له رب ځان له دا سبب جوړ کړم رب العالمین نه دا سبب چا جوړ کړي دا رب العالمین جوړ کړي نستا رزق لیکلې شوی دی د لیکلې شي په سي دومره منډه مو چې خپل دین په سي پرې دی هغه تقسیم شوی دی د مخ کې نه اخیری خبره به کې دا ولیکل شي چې شقي ام سعید دا سړی بدبخت دی کنه نیکبخت دی به جنت ته ځي او کې به جهنم ته ځي دا خبره لیکل شوی ذکر سلفونه د ډیر واقعیت نقل لي چې هغه په دې سوچ کې چې پته نشته چې کوم وخت کې زمونږ د تقدیر لیکل کېږي د مور په خېټه کې چې زموږ د تقدیر په اخر کې جهنمی لیکل او کې جنتی لیکل هر څړي په تقدیر کې لیکل شي یعنی چې زړو خلکو قصې دی بوخانی وسې ته ته یم ځان ته یم زړه مرګرو ته یم درونو ته ټولو ته ستاسو تقدیر په اخر کې دا فیصله شوی دی چې جنت ته وځو کې جهنم ته وځي سوچ خبره او د فکر خبره نه دا تقدیر کوم یو تقدیر شو تقدیر عمری بل هغه تقدیر دی چې هغه تقدیر سنوي وته وي په یو کال کې چې سکیږي د الله لیکي هر کال او هغه کله لیکل کیږي کله چې ليله القدر شپه الله سبحانه وتعالى ليله القدر شپه مبارک وي نازلنا فی لیلۃ مبارکه موږ د قران نازل کړي په مبارک شپه کې به مخ کوي فيها يفرق كل امر حکیم فدغه شپه باندې تقدیرونه الله لیکي د یو کال لپاره در رواني ليله القدر د شپې پوری چې سي هغه لیکل کیږي ځکه د ليله القدر د شپې باندې عبادت ډیر پکای چې پاغ ورځ الله سره تقسیمي چې خیر پکې د تورسي او د شر نه بچ شي د عبادت تلاسه بل هغه تقدیر دی چې هغه یومي تقدیر دی روزانه الله یو کار کوي او دغه مبارکه سورۃ الرحمن کله کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله په یو کار کوي هر وخت الله په یو کار کوي څوک وجني څوک مړ کوي څوک نه جوړ کوي او څوک غریب کوي څوک مالدار کوي څوک روغي چلو مډیرو کوي څوک کمي یعنی هر اوس د موږ په دې جمعات کې کم نه شي صرف دا حالت نه کوم چې تاسو د جمعات کې نه په دې ټیم به اوس دې خلک ځای ومړ شي په دې ټیم په دې لحظه کې ومړ شي سبا دې شي ماشومان به دې چې اوس په پیدا شي څه خلک ته اوس مصیبت را رسیدلې څو خلکو نه اوس مصیبت ختم شوی او څه خلک بنا جوړ شي او سبا د هسپتال نه چوټي شي روغ شي وي الله سبحانه وتعالى په دغه تقدیر کې دی د دې انسانانو د تقدیر رب العالمین لیکي نه دا خبره مې ټوله دې پوری کوله چې موږ ته چې سمره رسی په دې دنیا کې او په دې ژوند کې د ټول رب العالمین په تقدیر کې لیکلي په دې باندې به مضبوط ایمان ساتي
او د تقدیر په مسله کې چې څومره خلک گمراه شي دومره په بل مسله کې نه دي گمراه شي. ډېر باریکه مسله ځکه علما وي د تقدیر په مسلو کې به ډېر جوور نه کوزي. صرف زمونږ د ایمان دی چې څه چې کیږي او څه کېدو ولدي او څه مخکې شوي دا ټول رب العالمین په تقدیر کې لیکلي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ترمذی کې دا حدیث دی اول ما خلق الله القلم کله چې اول بر الله قلم پیدا کو فقال له اكتب دی قلم ته الله وی لیکا وی الله سولیکم یو روایت کې دي سره چې د الله نه تاسو کو یا الله ز سولیکم وبل حدیث کې راځي کله چې الله وی چې ولیکا فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه ندی قلم هر هغه سولیکل کوم چې د قیامت پورې کېدو وایي دا هر څه لیکل شي په قران کې. الله سبحانه وتعالى ډېر عجیب آیت چې مؤمن ووري دا غسر مطمئن شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي ما اصاب من مصیبه في الارض ولا في انفسكم هر هغه مصیبت چې په دې ځمکه کې دررسي یا تاسو ته دررسي الا في كتاب من قبل ان نبرأها هغه زموږ سره په کتاب کې الله دا خبره موجوده مخکې دي چې مصیبت راشي. دا مصیبت ته ځان نه راځي دا رب العالمین لیکله. ولی الله ته په موږ باندې د امتحانونو راولي د مصیبتونو راولي په تقدیر کې دا خبرې لیکلي. جواب لکي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. په تقدیر باندې چې ایمانی دوه فائدې به ته ملو شي. په تقدیر چې دی ایمانی دې ته دوه فائدې راوځي. لکي لا تأسوا على ما فاتكم یو شی چې تاسو نه وړو باقي به نه خپکیږي کله چې تاسو په تقدیر باندې ایمان وشي. وسړی دی درو دغه بل ورور دی دا یو مالدار دی بل څه دی غریب دی دا مال ته نه رسي هغه ته رسي. کله دې سړي په تقدیر باندې مضبوط ایمانی دی خپکی نه دی نه خپکیږي د پته چې دا رب العالمین د تقدیر زما دي سړي کوي چې بې ایمانی او ایمانی کمزوري نه دی بدا بې ایمان خبرې کوي او هغه خبرې به کوي چې کله کله انسان کفر ته مرسي. زمونږ نصیب خراب دی زمونږ قسمت خراب دی الله مونږ ته نه ګوري الله زمونږ ناوري او موږ لسی چلې چې الله یې نه راکړي دا ګوره کفر خبرې دي. کله کله انسان کفر ته ورسي د اسلام نه بالکل دمکی ته خبرې ونه کوي. کله چې ستاسو په تقدیر باندې ایمان مضبوط لکي لا تأسوا على ما فاتكم خدوی فائدہ سره تقدیر باندې ایمان ولا تفرحوا بما آتاكم او سچ الله درکړي دی په دې به خوشحالي غي نه دي چې خوشحالي باندې کوي چې انسان په ګورنګاري لکه څنګه چې قارون دې چې کړه دغه په قوم کې نیکانو خلکو وي چې د الله شکر وباسي چې دومره مال درکړي نه هغه جواب سور کو اوتیته على علم عندي دا مال الله مال ذکر کړي ذکر چې زه دې حقدار دغه کوشش کړي دغه ما په خپل مټو ګټلې ځین کې سم په خپل مټو ګټلې زه حقداروم دې الله وینا دیسی باندې بلکې دیسی وای چې دا محض الله په تقدیر کې لیکلي موږ لره کړی. یعنی کوم کوشش دنیا خلک ډیر کوششونه کوي غول الله مال نه ورکي او دیسی خلک چې د سره کوشش نه کوي سره خوبونه کوي الله ول ډیر مال ورکي. مسله ټول د سره مسله د تقدیر ده. نه کله چې ستاسو په تقدیر باندې ایمانی دا دوه خبرې به تاسو سره یو خو تاسو نه خپکی باغ شي به کوم چې تعالی الله نه درکړي. دویم ته په هغه مال باندې دیسی نه خوشاليږي بلکې د دې مال نسبت بچاته کې الله سبحانه وتعالى تبکی سچری دا الله دی او الله به واپس لري. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی داغه لور کله چې باغ باندې د سخت رااله او څنګه پیراغه زین روایتونو مطابق ناغه پر رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس راولګو چې رسول صلی الله علیه وسلم دی راشي. رسول صلی الله علیه وسلم واپس په یو کس ولګو او هغه ته د نصیحت کو چې دغه زما دی لور ته وایا ان لله ما اخذ وله ما اعطى سچي واغستې شو د چا دي د الله دي او سچي ادر کړو د چا دي د الله دي وكل شيء عنده باجل مسمى او هر شی د الله په نسبانی دغه یو نیټه خبره نسچ دي د الله دي او سچ غستې شي د الله دي نبي خفقان د شي په تقدیر باندې چې انسان مضبوط ایمانی دغه په دې خبرو باندې خپکیږي او ان شاء الله د دې به ډیر ښه تفصیل مخکې وکم. هغه فائدې چې هغه کله انسان په تقدیر باندې ایمان ساتي هغه ته ملوي هغه به یو څو فائدې ذکر کړم. ځکه چې کینه سمودغه فائدې شمارو شروع کوم نو ډیر وخت بلې. یو حدیث ته حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث او دا دومره عجیب حدیث دی که چا دا یاد کو او په دې باندې عمل وکړو زم چې د ژوند به بالکل رڼای
د بجون کې چې څومره غمونه دي هغه ټول به ختم شي او د بجون کې به ټول راحتي راشي. حدیث دي سي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال وزي ورد رسول صلى الله عليه وسلم په سورلي باندې شاته سورونه. عبد الله ابن عباس د رسول صلی الله علیه وسلم د ترز ویری او په دغه ټیم کې کم ټیم کې چې رسول صلی وفات کړي تقریبا د عمر سوار لسکال نو په دې وخت کې خو د عمر دغه نه کم وزي د رسول صلی الله علیه وسلم شاته ناس او رسول صلی الله علیه وسلم یا غلام اے ماشوما انی اعلمک کلمات زته یو څو خبرې خیمه د ایستک دا خبر رسول کې چې زته یو څو خبرې خیمه د ایستک د رسول صلی الله علیه وسلم کې زته تاسو ته وایم تاسو پیغمبر تاسو ته یو څو خبرې خېزته کې دې قیمتي خبرې والله وبالله ثم الله چې دې خبرې دا خبرې دې ذکر په دې ایمان مضبوط شو پوه شو په سبا جون کې بچرتم غم نه راشي. اولنې نصیحت چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. اولنې نصیحت دا الله د دین حفاظت وکړه نه الله ستای حفاظت کوي. دسی معنی خو دا چې الله حفاظت کوي الله ستای حفاظت کوي الله زموږ حفاظت دې محتاج نه دی. مطلب دې چې د الله د دین د اوامر او د نواهیو حفاظت وکړي چې الله ویلي هغه کوه د سنې چې منع کړی هغه مکو الله به ستای حفاظت کوي. په دې کې خلکو هغه جواب هم ملاو شو کوم خلک چې ته پوښتنه کوي چې نن سبا د مسلمانان ذلیل دي الله ولې مرسته نه کوي دوه کلمو ویلي دوه منځونه کوي نه پکار دی چې الله د دوی نصرت کوي او د کافرانو تباہ او برباد کې بالکل ختم کوي. الله په دې قادر دی ولې نه کوي دې کې سوي احفظ الله يحفظك ته الله دین حفاظت وساته الله بس ساتي نه موږ د الله د حدود او د الله د دین د الله چې کوم پولی خو د حفاظت نه کوو او چې لاسونه چې کومه یا الله زموږ حفاظت وکړي. دا یو قیمتي خبره جن سره یاد ساتي. دویمه خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ماشوم ته دا خو اذا سالت فاسال الله کله چې څه غواړې نو چا نه غواړه رب العالمین نه غواړه یعنی صرف خپل تعلق او خپل رابطه د چا سره ساته الله سره ساته. ډیر خلک په دې کې خلکو ته جواب ملاو شو اکم چې وي زمونږ دواګانې ولې نه قبلي دا یو وجه ده ډیر وجه دی یو وجه ده چې موږ د دواګانې اصل تجربه غونډه کې کوو زمونږ ایمان او یقین په زمونږ نه یو تجربه یعنی موږ اول شي چې کله موږ باندې مصیبت راشي اول به پلاني سي په شلړ شو بیا پلاني سي په شلړ شو بیا پلاني سي په شلړ شو او بیا پلاني مالدار پسې پلاني ملک پسې خان پسې بادشاہ سي پسې وزیر اعلی پسې وزیر اعظم پسې ټول قصې مونږ وکړو چې کله بدی کې یو مونږ نشي به چل کو بیا الله سبحانه وتعالى ته دعا کو تجربه پاتې شي چیک به کو شو دي سي دواګان رب العالمین چرتم نه قبل حدیث کې راځي چې کله ته الله نه سغواړي نه دبا یقین ساتي چې الله زما دوا قبل زموږ یقین نشته بلکې دا کوم کسان چې پر زمانځنه بعد د همیشه دوا کوي دوی لاسونه دي سینې ویلي داسې د 2 سکندو د پاره به د مخ لرواچي دا دوا بل الله قبول کوي دا لاسونه دي سینې بلکې موږ خپل لیدلی تاسو هم لیدلی چې کله به څوک تیریږي په خوړ دی په دوا کې دي څه د ګوري داسې سکه زوی د الله نه سوال غواړم الله نه سوال غواړم د موبایل بندي ساتي د په مخ نه سندري لګي د حرام کار د موبایل خپل بندي ساتي نه کله چې سغواړي د صرف اول د الله نه غواړو د الله نه چې غواړي یقین ساته چې الله واستاده دوا قبلي کله چې دا یقینو دې کې شک نشي چې الله به ته چې سغواړي بل درکې. دریم نصیحت ته دا وکړو اذا استعنت فاستعن بالله او کله چې مرسته غواړي نو د چا نه غواړه رب العالمین اياک نعبد واياک نستعين. په دې کې رد دی په بریلیانو په صوفیانو په مشرکانو په قبرونو والا په باباګانو والا په تعویذونو والا په ټولو باندې وی مرسته چې غواړي صرف او صرف به چا نه غواړي د رب العالمین نه غواړي. شړه بابا ته چې تعویذ په غاړه کې چې توري چړې گاډي ته چې یا قبرونو لذي یا پیرانو لذي د دوی دا عقیده نه ده. کم شړې چې صرف او صرف د الله نه مرسته غواړي الله دا هغه مرسته کوي. دا ډېری تفصیلی خبرې د غوښه تفصیل نه زمزه کې چې موږ ته مخ کې موضوع لګو د پرته بیا د رسول صلی الله علیه وسلم وعلم او په دې خبره کې ته بدوین پر دا ټکی وی وعلم او پوښه او دا خبره وګونو ته کولاو کوي. رسول صلی الله علیه وسلم دې ما شومته وی پوښه په دې خبر ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. دا خبره یاد ساته ما شومه
مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه سمته دا خبرې خي مطلب دا دی چې اے مسلمان دا خبره یاد ساته کدا ټول امت یو ځای شي چې تعالی څه فائدہ درکې هیڅ فائدہ دل نشي درکول مگر دا چې الله لیکلي دې تقدیر عقیده وي دا تقدیر دی او دا عقیده ده چې دا ټول امت او ټول انسانان یو ځای شي او تعالی څه شی درکول غواړي نشي درکول مگر دا چې الله لیکلي چې الله لیکلي بل درکې دا په تقدیر کې الله لیکلی والله به راځي ځکه دل درکې خو چې الله نه لیکلی چرته ته نشي ملاوي نظر بستا شي مطمئن بشي کله چې ډیر زینو بس ورشي مزدوري له او ډیرو کسانو بس ورشي قرضې له او ډیرو کسانو بس ورشي چې ستا مسله حل کی او حل نکي او ستا مرسته ونکي پوه شي چې دا په تقدیر کې دي لیکلی شي به خبرکیږه ما داخله ستا مرسته نشي کولای ځکه چې په تقدیر کې به دغه ټیم کې ستا سره مرسته نه لیکلی شي نه به خبرکیږه ته به سړي به ورل مال قرض راک کته په دې ټولو تاجرانو به ورشي چې مال قرض راک والله نه لیکلی چې دا پیسې ته ضروري دا الله نه لیکلی نه دا ټول دنیا تاجران راځم کتره پیسې نه درکې یو خسړې وي هر چا له قرض ورکړي خو چې ته به ورشي هغه ته به مسله جوړ شي ټول مسله ده څه ده د تقدیر ده خا پدې کې په خلکو باندې مرد ده کم چې په بابا سي په سرواني قبر لا سې چلې بچي مینه کیږي دیو سغوړي بچي او دا بچي ول الله نور کوي دي چې رسول الله دانه دی ویلي وی ک الله بچي نور کوي نو بابا یې نشي ور کول دی نه دی ویلي وی کدا ټول امت راجم شي ټول امت داول د اخره پوری چې پیغمبران به پکېمي او ملائک ته وسرم شي او پیریان دی وسرم شي او دا ټول د غواړي چې دې سړی له سور کی چې الله یې نه لیکلی نو دلې ها نشي ور کول هغه نه بعد خبره رسول الله متبه سوی وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء او کدا ټول انسانان راجم شي چې تاسو نقصان در ورسي لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك نو دوی به تاسو صرف دومره نقصان در ورسي څومره چې الله لیکره نور زیات نشي در رسول په دې کې خلکو ته نصیحت کوم زمارونه چې کمزور عقیده ور دي لګ خپل تجارت په پټ ساتي دروغ وای خپل تنخواه په پټ ساتي دروغ وای بلکې موږ دې څه کسان پیژنو چې په یو کمره کې داغه خپل روسي کوم چې مور پلار نه پیدا دي او دې سړي سره د یو ورو ګاډه غستونو کله چې زه بار ملو شوم ګاډه تا غستو ما غسته خو چاته سونه وولي د خلکو دې سترګې دي د عقیده مضبوطه نه موږ وایو چې سیده هغه اسباب جوړول غواړي چې حفاظت وشي ذکر او اسکار ډیر کوه سحر اسکار کوه د ماخام اسکار کوه ایت الکرسی ډیر وای سوره فاتحه وای قران تلاوت ډیر کوه ان شاء الله تاسو نقصان نشي درسو خدای کارونه کوي چې دروغ وایي او سړی ته الټی ځان په بل ګناه کې واچو یو خو د تقدیر مسله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کړه ټول امت یو ځای شي او تعالی سره نقصان درکول غواړي نشي درکول مگر د جل لیکلي ټول انسانان ته یو ورور نه گاډه پټه د پلار نه گاډه پټه د ډیریونه کلیوالو نه گاډه پټه رسول الله وی کړه ټول امت یو ځای شي تعالی سره نقصان نشي درکول چې سوبر الله نه لیکلي او الله چې لیکلي نو څوک به نقصان درکول غواړي نو خدای ته به نقصان در رسیږي چې الله لیکلي د خپل عقیده مضبوطه ساتي اسباب شي د دین د نظر د ساتلو نه او د نقصان نه ذکر او اسکار کوي قران ډیر وای عبادتونه کوي ان شاء الله توبه عبادت کې خدای د طریقې صحیح نه د دروغ چې سړی وای په دې مسلور زر 15000 تنخواه تاسو راولې شو څنګه تنخواه بس حالات روان د تنخواه تاسو بس کله راکې کله نه راکې کله سکل دروغ سره د ستاسو تقدیر کې لیکل شي دا سره ستاسو تقدیر نشي غسته د 50 سره کاله مخکې د اسمان او د زمکې د پیدایښت مخکې لیکل شي چې تاسو 50 سره تنخواه ته په سیری هغه ته ستاسو تقدیر پټي تقدیر څوک پټولای شي نشي پټول دا خرڅ لیکل شي خصفه وای زما 50 سره تنخواه زما 50 سره تنخواه خپل ذکر او اسکار کو خپل موږ او د اسکو خپل عبادت کو تعالی څوک نقصان نشي درسو او دی باب کې به هر چاته واقعیت معلومي چې خلک چې کم دروغ خاص کې ډیرو کې دلته په دې مسافرۍ کې ډیر خلک دروغ وي ټول ځای نصیحت کو خپل ځان شروع کوم به تاسو ته چې دا دروغ مو وای په ډیرو کې کوم کسان چې د مزدوریانی چې کوي دوی دروغ ډیر وای دا واضح خبره ټیکدار سره ولر شي یو نیم سره ډېری ولور کې چې شي مال ویری له ډېری راکې سره دروغ وای سره ځان دروغ جن کې او سره د سپک خوې کې دي د سپک خوې دي د سوي سپک خوې وګه خوې زمونه مخ کې نه دا الفاظ بلک سخي خدای حقیقت دي ته وای په پښتو کې سپک او وګه خوې
اول خپل عقیده مضبوطه ساته په الله باندې، دویم خوې مور ساته. ورماله یو نیم سلیاله دی اړي راکړی ستا کار نشتی او زمونږ شراج ته مو زم راځه او زه به سره خبرو کوم چې تعالی 200 درکې. نه دي سړی موږ ته پوښتنه کوي چې تاولې دي خپل اخلاق دي ډایرکټ سړی ته وایي چې زما یو نیم سلیاله دی اړي ده او راځه ته بوزم تعالی 200 درکې. دنه ته پوښتنه دی به جواب ده درکې وي ځکه چې مسلې ټولې د تقدیر دي. زما په قسمت کې الله یو نیم سلیاله لیکلي دی غستې نشي او کله د په قسمت کې 200 لیکل شي او د ته ملوي غزا غستې نشي. دې ته په تقدیر باندې څه په تقدیر باندې ایمان کوشش کوي چې خپل رونه ځان سره بوزي مزدوري او کارون لا غلګوي الټه موږ د خپل ځان پټو زما کار نشي. دې ډېر نه چې تاسو کې څنګه سلام نه بعد ته څنګه خیر بس ګوټ ژوند دي دا سره پاتې ګوټ ژوند تاسو ګوټ ژوند لیدلې نه دي ته چې وینې ګوټ ژوند ته خبر شي خپل رونه خويندره چې دې خلک شتي په افریقا کې چې هغه د دې ونو د پانی خوري نو هغه ته سن ملایوي او هغه ته نه ملایوي. لکه مخکې ورځ کې ما یو ویډیو کته دا الله دې موږ ټول حفاظت وکړي، الله دې موږ باندې خپل نعمتونه همیشه ساتي. د انسانان چې کله قضا حاجت کوي دا ګند څخه بهر ته وځي. نو په افریقا کې دوه کسان چې ماشومان لکه هغه رالو دغه وبونه وبس کړی ځکه چې وبنه نه موږ څنګه وایو چې ګوټ دي اجور ګوټ دي سي پیسانو کې تنه سي په سعودي کې نه سي مزدوري کې کور د خرچه لګي ټول کوړم ساتي کور دې بګي جوړ کو پټې دی واغسو گاډي دې خپل لي وسملا لګي موړ شوی نه او جون سره دي ګوټ دي دې ته وي د الله سبحانه تعالی ناشکری کول او په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه ساتل دي ته وي نو په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وي رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه اوچت کړي شوی دي او پانی وچی شوی دي کتابونه وچ شوی قلمونه وچت شوی دي څه مطلب دی؟ یعنی لیکل شوی دي قلم چې څه لیکل کنه هغه لیکل نه بغي کې څه زیاتې کیږي او نه بګي کمې کیږي. به چې کله دا قلم لیکلو کې دا لیکل لامدی کله چې وخت په ډیر وړي نه لیکل څه شي وچی. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی پانی وچی شوی دي د تقدیر پانی وچی شوی نیوی پکې نسلی کلی کیږي او نه تسل لري کیږي. چې کله دا ستاقیدو مخکې به تاسو په دې باندې ښه تفصیل کوم چې تاسو څومره اطمینان او سکون ملوي. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته بل نصیحت کړو او دې ته هم وکړي هغه ته ما شوما تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. الله په خوشحالي کې پیژنه نتاب په سخته کې پیژني. څومره خوږه خبره ده او افسوس دا چې ډېر خلک په دې خبر باندې عمل نه کوي. ته چا کړه ورشي واده پروګرامي ټنګ ټکوري ډمانې راوستي بلکې موږ دې واقعیتونو په کوم خبرو چې پاکستان نه ولا ویزو کې ویزټ ویزا او دلته راولي چې دغه په واده کې دغه په پروګرام کې سندري وای پیسې ولمور کار سره وای ته تاسو او ورته وای د الله نه ویریږي الله دې د نعمت درکو واده دی کو یې دل بچي درکو د دې شکر وبس هغه ته څنګه خو نه دی سوې سغم خو نه دی خصفا دا سره دا خبره کې خو چې څوک پويږي به پوښ چې زه صرف الله په کم ټیم کې یادو په غم کې یادو په خوشحالي کې نه یادو او څوک چې دا چل کوي چې صرف الله په غم کې یادي الله یې نه یادي. الله ډېر غني ذات دی الله بے پروا ذات دی دغه چا ته ضرورت نشته ګوره الله غني دی بے پروا چې ته صرف په سخت کې یادې هغه دې نه یادې ځکه چې په کم ټیم کې چې راحت یې په ټیم کې د الله یې او په کم ټیم کې چې سخت راشي به سپینه ټوپۍ واچي او بیا جامت بغټ کې لکه یو هفته جامت وي تسبیح وزر پلاس کې جمعه ته سخت نه وخت راوځي دي ته به چې شړې کې توبه وېستو سیده شو نه هغه په دبنې قرضې چې څنګه قرضه ختم شي بیا به دې ته نه بچا په ښکاري د بلیټ وې الټو وي د دې سړي نه زړه تاسو کومه چې لکه صبر لګ ودرېګا زه ته نه تاسو کوم ستاسو مطلب دی چې الله دې دوکه کو ته نه تاسو کو ستاسو مطلب دی الله دې دوکه کو ګیره دې پرې خو دې وسمنه ټوپۍ او دواګانی وسینه کې یعنی الله دې دوکه کو الله ته کسدا پته نو ولې اذ بالله چې دینه بد بد دې شل کې الله ته ولې دا پته نو چې ستاسو په ځړ کې سدي پته وکنه و نبی دا چلو نسل کې سره دا چل کې او بیا به خبکیږي نه
چې زه الله ته سوال کوم په ما باندې قرضې دي په ما باندې سختي دي او الله زما سوال نه قبلې نه زه دغه کس ته خفه کېږم تا هم الله پر راحت کې نه دی یاد کړی چې تا نه یاد کړی تا هم نه یادې کړه سره خفه کېږي الجزاء من جنس العمل چې څنګه انسان عمل کوي دې سره الله جزاء ورکوي ستا عمل سره الله دې ير کو چې الله دې ير کو ته ير کړی د ډیره اهم خبره زری رونو ته دا وایم چې د خپل زړه ولي کوي په دماغ کې مې دی د زړه لپاسه ولي کوي پر راحت کې الله ډیر یادوا په سخت کې به دی یادې دغه نه بعد چې کوم یو نصيحت وته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې کړو دم ډیر عجیب حدیث دی یا عجیب نصيحت دی واعلم او ما شوم دا خبره زدکا انما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك دا د تقدیر سره دا مسلم تعلق ساتي وې ما شوم دا یاد ساته کم شی چې تا نه ووړېدو د تا ته در رسیدونه او کم شی چې تا ته در ورسېدو دستانه اورېدونه څومره ښکلې عقیده ده څومره ښکلې عقیده ده کم شی چې تا ته در ورسېدو دستانه اورېدونه او کم چې تا نه ووړېدو د تا ته در رسیدونه ملک الموت راځي روزانه هر غنټه کې په هر منټ کې د چا نه ساه اخلي کنه اخلي دا ملک الموت زما په دې سر لاړ شي او زما د ګاونډي نه ساه اخلي ازې به ګول پرې خو نو تقدیر کې نو او یو ورځ به دې سره راشي چې د بل په سر به وړي او په ما په سر راشي زمانه به ساه واخلي هغه ته ونه رسیدو ما ته ورسېدو او هغه ته ورسېدو ما ته ونه رسیدو خبره ټوله د تقدیر ده ته هم گاڑی چلے ټیکسی چلے بلوم ټیکسی چلے هغه ډېری ګټي ته کمی ګټي هغه ته ډېری پیسې رسي درنه درسي پوښه چې څه الله غته لیکلی هغه ته نه درسي او څه چې ته ده لیکلی هغه ته نه رسي دا ډېر قسم به دا کله کله دا په دې بخبه کېږي نه دا یو سپک خویم دی وګي خویم دی دا دغه کسان ډېر کې دغه رونو کې دا کم چې ټیکسیان چلی دا کم چې بل اشارو کې ولاړ چې کله گاډي راشي په دې گاډي باندې ورودانګي سم ټول بلکې دې پورې به موږ ته کسان ویلي چې د یو کسر زنانه نه سو په گاډي کې او د دوه سره شاته گاډي کې نه سو هغه ته کوشي زنانه دي ما سره گاډي کې یا ټیکسیان والے چې یو سره لاسونی شي 15 شپږ بودريږي یو بدی تر پرته بل دې تر بل ارنه وي کنځلي وکي بدره دی وي جګړې لپاره کوشي تا زمانه سورلې او صاحب له تا زمانه واغسته ته جګړه بسره دا جګړې وجه ده چې دوی په تقدیر باندې ایمان کمزور دي دې سړي چې الله دا سورلې ورکړه بس د تر رسیده ته نه در رسیده هغه ته په دغه ټیم کې وي او تا ته چې درو نه رسیده نه الله نو لیکلی چې ته درو ورسي نه خبره ټوله څه شو هغه هر شو مسله ټوله ختم شو چې کله په تقدیر باندې انسان ایمان دا حدیث مخکې بکیم نور نه صحیح دي صرف دومره پوره دا کم نصيحتونه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړو چې تقدیر سره تعلق ساتي په تقدیر کې غټه فائدہ ده چې اطمئنان القلب دا زړه به مطمئني زړه به بالکل مطمئن او په دې کې به تاسو ته یو څو واقعات نقل کوم یو څو واقعات عروه بن زبیر رحمه الله دا تابعی دی او د صحابي سره زوی دی او د صحابي رور دی او مور چې دغه هغه اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها د نکاح صحابي دی مور هغه صحابي ده او پلاری صحابي دی وروري صحابي دی یو وخت کې کله چې د ولید ابن عبد الملک بچای و دوله امویه کې ناغه ډیره وخت سوریه ته دمشق ته د دې الته روان شو د وزامنو او دی واقعي ته وکړي د وزامنو په دې وزامنو کې یو زوی د دې چې ډېر سخت مینه هغه د ځان سره ګرځو او د پلار دي چې په یو نیم بچی باندې دي طبيعي مینه دا سره ډېرې نه غزان سره ډېر ګرځي راګرځي د دې ځان سره دغه بچی روان کو دمشق ته لاړ چې کله په سفر باندې د په خپل باندې درلاړ په څه طریقه باندې د خلیفہ خواته ورسېد ولید ابن عبد الملک ته او هغه خبرو کړ هغه په دې باندې سخت خپو شاپ په دې باندې سخت مینو نه دا وخت تکړه ډاکټران ټول راوست کوم چې حکیمانو چې د خپل سي علاج چې کله هغه د خپل چکړه نه غوي چې په دې باندې دې مرز د لکسین چې نن سبا د کینسر مرز د الله د مسلمان ساتي دنه بلازم د خپل پرې کول وایي نه پاغه ټیم کې د سې د نشیده ادوات نو چې سړی به نشه کاو نو دته دي ډاکټرانو دا وایي چې طالب موږ شراب درکو لک شراب بوس کی او به د موږ خپل پرې کو عروه ابن زبیر هغه څنګه شراب سکي هغه حرام خو زنه کو چې حرام نه کینه موږ څه طریقه وکړو تاسو
دا خپل خو موږ ته نه پاره باندې پرې کوو او نشه ته یې به شراب باندې نشه نه کوي شراب حرام تاسو موږ سو هغه ته کله چې په منځ کې ودرېږم دی پرې کوي ځکه چې کله زه په منځ کې ولاړم زما سوچ صرف الله طرف ته په دې ټینګ کې زه به په دې خاص نه پوي او صحیح دی په منځ باندې ودرېدو او هغه ته کتو کله چې دې سجدي له ورغه بس او بشداري کوله دا خپې ته په هر باندې پرې کړو دا ډوکې ولم پرې کو او دنه دا ویني رواني شو نه ډایرکټ چې دې تیل لوړې شو خټ کېدلی تیل چې په دې زخم ورواړي چې دا وینه ودرې د بدغه ځیبانی جوړ څنګه خټ کېدلی تیل واړول نه دا ډېر سخت دراسه هغه بهوش شو خلیفہ ډېر سخت خپو او ډېر سخت سوچ کو نه دا کار کېدو او د زوی چې د تلو د خلیفہ چې کوم اسونه ولاړو به کوم ځکه په ځکه کې لوبي کولې دغه زوی دا کوم چې ډېر خوخو الته دی لا دا ماشوم تل لوبي کول په دغه ټینګ یو اس د بچ اس سویلی اس ولته ور کړه ماشوم غزار کوي درسه ماشوم مړ شو دو مصیبتونه په یو زیرا وړ مصیبتونه نه یو مصیبت تخفیف لري کېدو بل مصیبت دا هغه بچی د مړ کېدو چې باندې پلاټ سخت مینه نکړي چې خلیفہ ته پته ورغی هغه به دې سوچ کو چې زه به د خبره څنګه کو څنګه چې دې به هوش کې راغی هغه ته وی چې استغفر پرېکړې شو نغفر اللهم لك الحمد چې الله شکر وبس ان لله وانا الیه راجعون دې ته ګوري ایمان په تقدیر باندې ایمان دې ته وي وشتاغ زم مړ شو ته جراوست د سړي په سړي کې درځي هغه بچی کړي زما غزوی هغه چې په ډیر زیات وینم هغه ما سره چې مدینه را چې څنګه دا استاد زوی مړ شو اللهم لك الحمد ان لله وانا الیه راجعون سچې دا د الله دی او سچې واسه د الله دی موږ هم الله ته واپس کیږو موږ هم د الله ناغو ته بالکل ناغو څه پس خفشه خفزه پس شو وېرا کړو یو به ګواس له شپکشتي دې شکر بسوکو باسي دې شپګو بچو او سلور اندامونه رکړي دوله سونو دوخ په یوه به کې واغه سودري پاتې شو دې درې شکر بسوکو باسي په من کې یو مرز دی هغه څه دی منګه هغه نعمتونو ته ګورو کم چې الله نه دی راکړي او هغه ته نه ګورو کم چې الله راکړي دا په من کې غټ مرز دی نو سړی به کروڑپتی لکپتی وي کروڑپتی لکپتی سړی وي او چې کله راشي کورګي کې نه دې به دقه یو خبره یادې صرف دقه یو خبره چې الله مال بچي ولې نه راکړي او زه په دې چې کینی مړه په قسمت کې بچی نشته تاسو دغه څه د خبرې وکړي د دې ورځ دا وای وته دا بچو د خبره پریده او دغه نعمتونه شمار کې دین له چې کوم الله تعالی درکړي هغه خو شمار کې هغه نشماري دا په موږ ټول کې دا مرز دی یعنی موږ اوس په دې سعودي کې په امن او امان کې نه شي ولته ډېر کسان خپل مزدوریانی کې خپل بچو د رزق ګټي ډېر کورونه الله دې زړه ثابت کړی دې مزدورو دراسه خو دې ته هیڅ حکم نه ګوري دې به ګوري دې ته کوم مصیبت او مسله چې درغلي قرض را باندې سلور ذریعہ او کفیل له 2 ذریعہ غواړي او چې چا سره کینی د قصه وکي دغه ځل قصه ده خو ریوسکی او به وی ریوسکی او به وی یو ورځ به دا ونوي چې الله تعالی نعمتونه ډیر زیات را کړی دې ته سوچنه کې چې الله ولا خزه ور کړی دې ته سوچنه کې چې بچی دي دې ته سوچنه کې چې مور پیاري ژوند دي دې ته سوچنه کې چې د په امن کې ناشته یې رب نشتی دې ته سوچنه کې چې د کورمه رزق ته ملويږي او خپل خوراک کې دې ته سوچنه کې خو سوچ هغه نعمت ته کې کوم چې الله نه دی ورکړي عروه بن الزبير رحمه الله هغه وی زه په سبا نه خپه شم دا کوم نعمتونه چې پاتې دي شکر به سوکو باسي وی سوخ بعد عروه بن الزبير چې هغه د ولید ابن عبد الملک په شوره غیر خلیفہ پسې نه داغه په خوا کې یو لون سړی ناسو کولونو سپینګره نه دی خلیفہ عروه ته د دنم ته پوښتنه کوي د څه قصه ایسته پوښتنه کوي د څه قصه د ماما هغه زما قصه ده چې زه ډیر مالدار سړی وم او مال چې الله څومره مال لا کړو او څومره زینت د دنیا را کړو د بل چا نه ورکړ او زما بنگله چې کوم هغه د یو خوله په خوا کې و زما بچیو او زما سارویو زما مال او تجارت نیو شپه د خوله راوته دي او زما کور زما بچی زما مال هر څه وړي لکه چې زه خبر شوم او د دې مسلې نه راووتم او هر څه پارام شو نو چې موقتونه صرف یو اوخ پاتې شو
او یو وړوکی زوی زما پاتې شي، ښځه، بچي، مال، تجارت، څاروي، څه چې دي هغه ټول په یو شپه کې رب العالمین اخیستي. دې د تقدیر مسله وایي. نو تاسې چې وکړو بیا نو دې اوښ منډې کړې زمانه، د اوښ وتښتېد. ګوره صرف دوه شي نه ورسره پاتې په دنیا کې، هغې ته م ګوره، د اوښ وتښتېد. نو ما په دې اوښ پسې منډې کړې چې څنګه ما په دې اوښ پسې منډې کړې، نو زما دا بچی په جړا شو چې ما دې بچي ته وکتو نو یو شر مخ راغلی او په ده باندې چک لګولی. نو ما چې به دې ماشوم پسې را منډې وهلې نو هغه دې شر مخ په منځ باندې شلولی. دغه یو بچی پاتې و، هغه م الله واغست. خیر ما چې بچی واغست خو د اوښ پاتې چې د اوښ خو را ټینګ کړم که په دې اوښ پسې ورغله، منډې مې والې په ده پسې. د اوښ په یو ځای کې لته را کړه، ما له خو ډېر خطرناکه لته زما د مخ له را کړه چې د هغې د لاسه زما د سترګو نظر لاړ او اوښ رانه م لاړ. ته سوچ کولی شي چې داسې مصیبت په چا باندې راشي، هغه به سهله دي. او الله دې موږ د داسې مصیبتونو داسې امتحانونه لرې ساتي. هغه اوچت خلک هغه به دې امتحانونو کې پاس کېدو، موږ باندې خو په 2 ریاله قرضې هغې ته جاړ او بیا چې دی داسې خبرې کوو چې هغه کفري خبرې. نه عروه ورته وایي نو ته خفه نه شوې، ستا په زړه کې څه غم رانغی؟ هغه وایي زه به څه خفه شم، یو ژوندی زړه راله الله را کړی دی چې په هغې کې دننه د توحید عقیده پرته ده، او داسې جبر راله الله را کړی دی چې په هغې باندې د الله ذکر کوم، نور د الله نه څه وغواړم، زه نور شرمېږم، زه د الله نه څه وغواړم. داسې عقیده دغه څومره اوچت عقیده چې په یو سړي باندې داسې مصیبت راشي چې په یو شپه کې د هغه نه هر څه لاړ شي او دی مطمئن وي، ځکه چې ده ته پته لري چې دا هر څه چې کېږي دا څوک کوي؟ الله یې کوي. او الله چې څه کوي به یې کې شر نه. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي والشر لیس الیک، ای الله موږ د شر نسبت تا ته نه کوو. یو سړی به دا ووایي چې شیخ صاحب دا زما په کور کې چې کله زما مور مړه شي ولې دا شر نه دی؟ الله په تقدیر کې لیکلی. نو څنګه د شر نسبت الله ته نه کېږي؟ موږ وایو دا شر دی خو نسبتاً چې موږ ته کې شر دی، زموږ په تله کې دا څه دی؟ شر دی، خو د الله په نزد دا څه دی؟ خیر دی. مثال به زه داسې درکړم، یو سړی دی د هغه زامن نه کېږي، نه د انسانانو په تله کې دا اوس څه دی؟ یو شر دی. او موږ وایو چې دا عجز دی، ولې الله دله زامن نه ورکړي؟ خو د الله په نزد دا یو خیر دی، ځکه چې الله ته پته دی که دله زه زامن ورکړم نو د ده زامن به بدبخته وي او د خپل پلار دا ژوند به هم تنګوي. و دې کې خیر پروت دی که نه دی؟ خیر پکې پروت دی، خو دا خیر نه موږ خبر نه یو. څه چې هم الله موږ سره کوي، الله ګوره په خپلو بندګانو ظلم نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي الله په دې خپلو بندګانو دومره مین دی چې دومره دوی هغه میان دي په دوی نه دي مینې. نه زمونږ مور دا لیده غواړي چې په موږ باندې دې قرضي، زمونږ مور دا لیده غواړي چې په موږ باندې دې سختي نه، کوم چې زمونږ مور ده الله د دې مور نه زیات په موږ باندې مین دی، نه څنګه هغه په موږ باندې سخت راولي او زموږ دپاره شر جوړه کړي. دې نشي زموږ دپاره شر جوړ کړي. هر څه چې زموږ په تقدیر کې دی په دې کې څه دی؟ په دې کې خیر دی. لکه یو سړی به دا اوس وایي چې دا پلانې چې پرون مړ شو که دی یو 2 کاله بعد مړ شي څومره به ښه، د دې بچو سره به ناست وې، د دې ښځې سره به لږ ناست وې. نو موږ دې ته داسې ووایو تا ته څه پته ده؟ کېدای شي په دې 2 کاله کې دا سړی بې ایمانه کېدو، کېدای شي که نه شي کېدی؟ کېدای شي. او اوس چې دی مړ شو نو دی په ایمان کې د دنیا نه لاړ، دې کې خیر دی که نه دی؟ خیر به کې پروت دی، خو موږ ته پته نه دی. نو الله چې څه کوي د خپلو بندګانو سره په یې کې خیر. او زه یو واقعه به ته یو واقعه دوه به د نورې ذکر کوم کې د واقعو سره په انسان باندې اثر ډېر کېږي. یو واقعه ده د احنف ابن قیس رحمه الله، هغه وایي یو ورځ زما په دې خېټه باندې درد لاغی، نو زه په دې په خپل تره پسې لاړم او هغه ته مې وویل چې تره زما په دې خېټه باندې ډېر درد لاغلی. بیا هغه ماته قار شو او ما ته یې ویل چې شکوې مخلوقاتو ته مه کوه، خپل علاج کوه، الله ته دواګانې کوه، خلکو ته څه لایي زما په خېټه درد. وایي زه ډېر تعجب کې لاړم، وایي ما د هغه سره خبرې کولې وایي هغه ما ته په اخره کې ووایي چې رواره زما دا یوه سترګه چې ده د دې نظر نشته د 40 کالو نه وګوره چا ته پته نشته، اورنی کس دی چې ده ته خبر شي. خدای مې تا ته ووایي چې ګوره ما چا ته ویلي نه 40 کالو پورې چا ته دا پته نه و چې د ده د سترګې یوې سترګې نظر نشته. ولې نه وایي ته خلکو ته؟ وایي خلکو ته ځکه نه وایم چې دا کار چا لیکلی زما په تقدیر کې؟ الله لیکلی، په دې کې به خیر او الله اینی
الله زما اوري نه چې الله ما یې نه زما اوري نه څه صورت چې مخلوقات د شکوې شکایتونه کوم نه دا عادت ته ځان لري کې د شکوې او د شکایت د لکه انسان به ډیر کمزور او بې ایمان ښکاري کله چې د یوسف علی السلام غرو یوسف علی السلام کوی ته واچو به دغه غروري بوت او غمل ته پاتې شو چې کله راغلو نه پلاري وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله وجه ډیر غم د لاس سترګې سپینې شوې هغه د سترګو نظر ختم شي نه جوړ شي او نږدې هلاک کېدو ته مړ کېدو ته نه دی بچو ته وي چې ته ولې جاړې ولې دا غمونه کې ته به ځان مړ کې مطلب دې بچو دا دی چې ته ولې زموږ په مخ کې دا چل کې ولې ته دا غم دې سره ښکارا کې هغه ول جواب څور کو قال انما اشكو بثي وحزني الى الله زخفل غم او دړ دا چاته ورومه الله دې مخ ته سنې دی ویلي زه خپل رب ته आवाज کوم هغه ته وایم چې الله ماته زما د زمان را واپس کړي مخ ته سنې دی تاسو مسئله اسم نه تاسو چې کړی دا کړی اوسې دې کې دی واقع کې دا فائدہ پرته چې انسان له پکاره چې په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي او شکو شکایتونه مکه وي ډېر خلکو ته په دې سره چې کمزور غونډه کې مخ کوي او چې چا سره کېني څنګه حالت څنګه یې قرضې ډېری خزمینه جوړه مور مینا جوړه کلی ته زما پلانې مرز را پکشتي پلانې را پکشتي پلانې تل الله درکړي سي دغه بس کوم وکړ دغه بس باندې نه دا عادت ته ځان نو باسي او درته چې کړه دی په الله باندې ایمان او یقین مضبوطو نه الله بدله د اغه زین رزق درکړي چې ستاسو په ګومان کې او په سوچ کې نه راځي خو شرط دی چې ستاسو په تقدیر باندې ایمان سي ایمان مضبوطي د سعودي عربي داعی د مشهور داعی دغه په خپل تقریر کې دا خبره کوله وی ما سره د سعودي عربي یو مشهور تاجر ملاو شو د شي غټ تاجر چې هغه د سعودي عرب په غټ تاجرانو کې ډېر مالدار شړو او ماته د وجه نوم به زما چاته نه اخی وی هغه چې درې ورځې پر لپسې ماته د خوب راغې پروژه کې درې ورځې پر لپسې ماته د خوب راغې په دې خوب کې ماته یو سړی خوې کې او دې سره ته ویل کېږي بلې خوب کې چې بدې سړی پسې ورشه او دله د یو کال هغه پیسې د دې کوم ضرورت هغه له ورکه وی ما ولور دې سوچ وکړ درې مور چې خوب کې چل شتي نزاغ علاقې ته لاړم کوم علاقې چې ما په خوب کې ولیدل وی جمعه ته ورلم او جمعه کې موږ کوو ما چې منځنه بعد بیا د کلی کې د کسته پوسو کوم چې ته وګرځم ملاو بشي وی چې کله د امام سلام وګرځو د محراب کې نامه هروړ هغه قصړو کوم چې ما په خوب کې لیدل نو زه سره ملاو شم دعا سلام او سره ګورځ په نه راکین راغلم نو خسیر خو مو ته خبره ونه کړه وی ما ته وی چې روزمات و ما سره وګوره راځه روزمات و ما سره ګور او چې تو اخلاق وته وجد هغه سره لاړم روزمات له روزمات ټرین د مونږ شپ ولګو کړو روزمات ټرین شو نه سفر خور کړه نه نور څه خور کړو زما لیم چې راسخی سره نو د وبو دو ګلاسونه راوړې شو او ما ته دوی چې خپکیږم خو کور کې سیو دغه وبوي نور مونږ ډېر ځل کې چې ستای کرام وکړو او نور څه شتینه نه ځکه دا وبو مونږ راوېستې ما ته پته ورګ چې دا شړې غریب دي خو دې تقوادار شړې چې به دومره غربت کې دې ځان سره میلمه بوزي او زمونږ چې تکره دیری ته ورخاري شي میلمه ته ورخاري شي بس د غریب په کمره کې د نور بټاله کړي بار ته نه راوځي دا به وي چې اسکی او تقوادار خلک دي سينې مؤمنان دي سينې ناغه وی ما چې کله دا سره د روزمات یو په موږ کړي به ما ته قصو کړی چې دې ما ته خوب کیږي او زه تاسو سره راغله وی ما ته دې زه تاسو سره الله طرف نه راغله دغه چې ما ته خوب کې ویل شي زه تر یو کال چې تاسو مخرچه راغ درکو نه اغله ناس وی ما کې څه دې حساب کوي چې لکه دیو کال سو مخرچه وی ما ته چې 15 ملیون ریال و پوره تر 15 ملیون ریال چیک بدل کوم اوس 15 ملیون ریال او بیا به مرزم وی غله وی ما ته چې پوره دي 15 ملیون کمی چې زیاتې وی غله وی ما ته وی چې په دې دروازو زه ما په دې فتنه کې ما چوزا ته خپل ته فتنه راغی د مال راکې ما د الله د بندګۍ نه اړ 15 ملیون مال چې ما په زراعي خو زه مشغول شوم د الله دی بد زه دې دروازې نو جو ډیر سخت
مینت او کوشش ما غته کو نو په زر ریال باندې راځي شو اخري بالکل چې ډیر سخت دغه شو مې چې زم نو زم دي چې سوفر ماته له صدر کړی نه او هو چې سالم وی اخري چې په زر ریال باندې هغه راځي شو مولا زر ریال ورکو استلهار موته دی واقعي کې د دې سړیو ایمان او د دې په تقدیر باندې یو مضبوط یقین نو ځکه الله سبحانه وتعالى هغه حفاظت کو دا خیال ساتو چې سړی ته په خوب کې خو هغه به ورغه او دومره مال وته هغه بیا هغه مال نه دي نه یریږي چې زبر فتنه کې پرې نه وځم دغه شان پکار دی چې موږ خپل ایمانونه خپل یقینونه په تقدیر باندې مضبوط ساتو ځکه زه ټول ورونو ته دا نصیحت کوم زما دا نصیحت ووري دا خبر زما ووري ان شاء الله الله په توفیق سره کچا زما دا خبري ووري دي او په دې عملو کو دې به چرته نه خپکی او دې به ان شاء الله جون په خوشحالي تیری زری ټول ورونو ته غم مکوي خپکیږي ما ځکه چې په عرش باندې یو د سر رب دی چې دا ټول خزانه دغه پلاس کی چې کله وشړي په دې سره ایمان راوړي خپکی په باندې غم راځي غم مکوي د سر رب دی زمونږ چې هغه د هر چا اوري او د هر چا هر څوک کینی او هر چا له ور کوي نبی به غم ته ضرورت خپکیږي چرتم د ورځې دي الله سبحانه تعالی اړې راړې په انسانانو کې ځکه الله په قران کې سوي وتلک الايام نداولها بین الناس الله دا ورځې دي زبر خلکو کې اړوم راړوم نن مالدار سبا لکه نن ته مالدار درته زمي ورځ برای شي ته مالدار نن که غریب عفوا کنن غریب یو ورځ برای شي ته مالدار او کنن ستا بچی نه کیږي یو ورځ به زرای شي بچی بږي کی نن که ستا واده نشته او طاقت نشته یو ورځ به دې سره شي ستا واده وشي نن که ته نه جوړې یو ورځ به دې سره شي ته وروغي نن که ته کلی دې نشته یو ورځ به دې سره شي ته وکیلی ته زی خپکیږي چرته او بخپل رب باندې یقین ساته او چې بخپل رب یقین ساتره اخرک الله اوچت کړي ځکه د یوسف پیغمبرانو د خبره ده کومه موسی علیہ السلام د مدین نه وروته د شعیب علیہ السلام لور وسره وا او تکتور تیاروا او جمع او داغه نه لار خطا شو نو په یوزي کې ته ور ښکار شو چې دا واقع الله په قران کې په درې سلو ځایونو کې ذکر کړي نه دی په ور په روانو ستړي دي تکلیف پیری او خزه وسلم د خزه پرې خو دې روان شو وې زما کې دې شي دغه کې صوفي چې ماته لاروخي یا به دینه سره ور راوړم چې موږ په ګرم شو او د موسی علی السلام قدمونه اخلي د ور طرف ته خو ګوره موسی علی السلام ته د پته نشتی چې د سيزي ته چې حالت وسر رب العالمین خبرې کوي موسی علی السلام په خپل رب باندې یقین او په دې سخت پسې د سې نعمت ور الله ورکو کله چې د هغه ته ورسېدو نه الله وتعوذکو الله وتعوذک اے موسی انا ربک فخلعنا عليك زست عربی ما بیزار وسته په پاک از مکه باندې ولاړ موسی علیہ السلام چې کله د سخت رااله او د خزو سره او د یخ او د تک تور تیاره او لار دغه خطا شو دغه په ځل کې دا و چې د سی بوشي نه خو په الله باندې یقین چې الله زما سره مرګره او زما په ځکه کې الله دغه زیته ورسو یوسف علیہ السلام چې کله جیل ته لاړ سو کال هغه په جیل کې پروت او به کې د سیرت علماء اختلاف ته چې څومره کال و کال او یو لس کال ته جیل کې پروت خود یوسف علیہ السلام په خپل رب باندې سو یقینو چې زما رب ما نه ضایع کوي زه په جیل کې پروت یم خو زما رب زما حفاظت کوي او ما به د جیل نه وباسي الله اکبر چې کله یقین مضبوطو نو الله د شپې یو خوب راولېګو دی بچاته خو ځکه چې د جیل دروازه خو الله ماته کړی نه چې جیل دروازه ماته یوسف علیہ السلام تر ووت خو ګوره چې په الله باندې چا یقیني الله څنګه مرسته کوي خوب راوستو خوب دغه بچاته خو بچاوي زما د خوب تعبیر خو پای کې یوسف علیہ السلام خبر لړ هغه پکې راووت د څومره لري نه الله یو طریقه جوړ کړه چې یوسف علیہ السلام د جیل نه راوځي دا ولې ځکه چې یوسف علیہ السلام په الله باندې یقینو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کال کې داغه ترم لړ ابو طالب او داغه خزه خدیجه رضی الله عنها دا ټول اوچت انسانان خدیجه په اسلام کې اوچته خزه ابو طالب اگر کې اسلام نه قبول کړي خو رسول الله سره مرسته ډیره کړو داغه سره ولا د دوه د یو کال کې الله غسی ته سوچ کولای شي چې بده باندې وسومره تکلیف خود دې تکلیف پسې رسول الله چې خپل رب باندې یقینو په دې تکلیف پسې الله ولده اسراء او د معراج د نعمت ورکو
او بر اسمانونو ته وخېجو او الته د الله سره خبرې وکړي او الته هغه سولې دي چې هغه چالي دي نه دي دول الله ولي ورکړو ځکه چې داغه په خپل رب باندې مضبوط یقینو. ابراهيم عليه السلام ته الله خپل زوی حلال کا، خپل زوی حلال کا، هغه خپل زوی روان کو اسماعیل عليه السلام. او اسماعیل عليه السلام ایمان ته وګورو، یقین ته وګورو، یا ابت فعل ما تؤمر. افلا سچ ته الله یقو کدی کې بخیر ګور الله باندې یقین سچ الله کې به کې سي خیری ته حلال هیڅ خبره نه دی حلال دي کې زموږ لپاره خیری چې کله بچاړه کې خدا یو ګډ راغی الله راولي کو د جنت نه. ځین روایتونو مطابق دا ګډ 1500 کاله په جنت کې پاتې شي او 1500 کاله دا ګډ لوی شوی دی او پاتې شوی د دې لپاره چې الله بیا د ابراهيم عليه السلام راولي کو دی حلال کی. ولې ځکه چې ابراهيم عليه السلام په خپل رب باندې سو یقینو، د اسماعیل عليه السلام په خپل رب باندې سو یقینو. دغه شان تاسو په خپل رب باندې یقین ساتي او خپکیږئ ما دا ورځ بالکل بدلی. که بچا باندې قرضه ده، که چاته د کپیل مسله، که چاته د کمپنۍ مسله، ټول ته نصیحت کو په دې خپکیږئ ما. او دا سوچ مکو چې واځي ګره مسلې ته دي، مسلې ټول ته دي، خو څوک وي او څوک نو. د ځینې کسانو د ایمان دی اوچتي او په الله باندې د یقین مضبوط نشي، خپل رب ته شپې ولاړی او جاړي او غته خپل مسلې بیانې. او د ځینې کسان دي چې کمزوري ایمانونه والي الله طرف ته رجوع نه کوي او د مخلوقات ته بس زور لګولي، یو ته یو بل ته یو ته یو بل ته په دې کې پروت نه. دا مسلې ښکار شي او د بلغه ښکار نه شي، دا ښکار نه شي د دې درسنه چې هغه مصیبت نه خو هغه په الله باندې یقیني. یو نیم سره به ته ویني همیشه خاندي مسکی، دا خلک به څه ګمان کوي، دا خلک به دا ګمان کوي چې دا سره په دې باندې سره مصیبت نشته. ډېر خوشاله سره ځکه یو شاعر دا خبره کوي او ترجمه دي شي دا پښتو کې وی خلکو په مخ کې چې و خاندم نه خلک را باندې ګومان کوي چې په دې باندې سره سخت شتي نه، او دا خلک خبر نه دا خاندم د دې لپاره چې سخت پټکم. دا د اوچتو انسانانو کار زی په زی خبرې کول او زه دې سیمو زه غریب او زه دغه مو خرچې نشته او کار نشته، غلط کار دی. خپل رب سره تعلق مضبوط ساته، خپل رب سره دا سره مضبوط تعلق ساته د شپې خاص کر چې تک تور تیار شي خپل رب ته ودرېږي، الله سجده کې جاړ په منځ کې په سجده کې الله ته جاړ، هغه ته غواړه هغه د هر څه پوره کوي. دا زما تاسو ټول ته نصیحت ته چې د ورځې ټولې تیریږي را تیری او په دې باندې یو اخرینی واقعي ذکر کو او به دا بیان ختم کو. دا مشهور واقعي د علماء را نقل کړي په کتابونو کې چې یو کس خپل خځې سره ناس واده وکړو، نه واده وکړو او په دې کې چا ور وټکاو نه دا سړی وته چې وی کته غریب دی، ویزه غریب مال لګ ډوړی راکې نه د بیزته کو کنځلې وته وکړي او دا ځینې وشو. وې زموږ د واده شپې ته وګوره او ستاسو سوالونه ته وګوره، زور کې دي زینه سره لا دا سړی د کوم سړی چې دا کار وکړو د سوري زبد نه جوړ شو، دا غي د لسه د دماغ باندې اثر شو، لیونه شو. چې کله لیونه شو به لار ورک شو، اخزي وته ډیر انتظار کو قران نه او لار بس د سږي کورک شو او دې خزي بل واده وکړو. او سبحان الله الله کارون ته ګوره چې څنګه واده وکړو نه ورنې شپو چا ور وټکاو، بیا چا ور وټکاو نه دا خزه پسې پاسې دلا چې کړه دې خزي ور کولاو کو غریب ولاړ له مال لګ ډوډۍ راکې نه خزه چې دن رااله خاوند ته بجړا شو، نه وي جاړي سره وي غریب ولاړ، نو غریب ولاړ خدای سره ولور کړه دا څه چې دی دا ولا دا ولا وی څور کړه دا غدي ورکول غریب دې مونږ ځل نور شو کو دا ولور کړه هغه به هم چې وي جاړي سره وي جاړم په دې چې دا غریب زما خاوند دی د نن سو کاله مخ کې دې زما خاوند له شو به ورک شو وز دي شي دا سلام بارته وته چې زه وګورم چې سره خاوند څنګه سره چې دې وته دې په جړا شو اخزو دې تسله جاړي وې زه غریبم په دې پسې درغله مو دې ورځ د لارې نشړله او ماته کنځلیم کړې زاغه سره ما چې زه درغله ما او دې سړي زه شړله ما او دې ماته کنځلې کړې او دې ماته به دې ردی ویلې. الله اکبر. هغه غریب سره الله مالدار کو هم د دې خځې سره واده وکړو او هغه سره دومره غریب شو چې به سوالونه کوي. نه د ورځي په یو سينو درېږي د سړي
د امتحان دی، تاویږي را تاویږي د ورځې، کله غریب کله غریبي، کله مالداري، کله آرام، کله بیچینی، کله سکون، کله خفګان. نه پدې کې خفه کېږئ ما، خپل رب یادوي او دا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي، الله به ستاسو د ټولې مسلې حل کړي چې کله ستاسو په تقدیر باندې مضبوط ایمانی. او بل دا چې د خپل ورور سره سویني مال ویني مالداري، بس دا وایي چې دا دل چا ور کړی الله ور کړی، هغه په تقدیر کې لیکلي، ته به خفه کېږه ما، هغه سره حسد مکوه، هغه سره بغض مکوه، بلکې الله تعالی سوال کوه یا الله مال امراکه، ځکه چې زموږ په تقدیر باندې ایمان دی. دې سړي چې څور کړی د الله ور کړی او مال چې نه دی راکړي نه الله نه دی راکړي، دا د مؤمن شانی. الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې زمونږ ایمانونه په تقدیر باندې مضبوط شي.